ویټامین ډي څه ته ویل کېږي؟ ځینې خلک وایي ویټامین ډي په لمر کې شته، ځینې وایي لمر ته کښېنه ویټامین ډي به واخلې، که چېرته لمر ته کښېنې ویټامین ډي واخله هډوکي به دې زورور شي، بدن به دې زورور شي. اوس دغه ویټامین ډي چیرې ده؟ څنګه د لمر په وسیله باندې جوړېږي؟ په کوم میکانیزم سره؟ او موږ څنګه کولی شو چې دا ویټامین ډي واخلو؟ ګورئ ویټامین ډي څه ته ویل کېږي؟ ویټامین ډي ما تاسو داسې وایو چې دا یو فاټ سالوبل یعنې په غوړو کې حل کېدونکی ویټامین دی. ویټامین ضروري مواد دي زموږ ستاسو بدن لپاره مهم دي. که چېرې دا نه وي موږ مریضېږو. که چېرې دغه ویټامین ته په غوړو کې واچوې حل کېږي، په اوبو کې دا نه حل کېږي. اوس دغه ویټامین څه ګټه کوي زموږ تاسو ته؟ زموږ ستاسو بدن کې دوه دانې منرالونه دي چې دغو منرالو ته ویل کېږي څوک؟ کلسیم او فاسفورس. دغه کلسیم او فاسفورس زموږ ستاسو لپاره ډېر مهم دي. دغه کلسیم او فاسفورس که چېرې زموږ ستاسو بدن کې وه، زموږ هډوکي، دفاعي سیستم، غاښونه دا به زورور وي، که نه وه دا به نه وي زورور. اوس دغه ویټامین ډي څه کوي؟ ویټامین ډي د کلسیم او فاسفورس جذب بدن ته ډېروي، بدن کې دا نارمل کوي، کموالي مخه یې نیسي. اوس نو کله چې دغه کلسیم او فاسفورس زموږ ستاسو بدن کې د ټیت د غاښو دپاره ښه دي، غاښونه به مو زورور کړي، همداسې د هډوکو لپاره مو زورور دي، او همدارنګه زموږ ستاسو د دفاعي یا امیون سیستم لپاره مهم دي، یعنې زموږ ستاسو دفاعي سیستم را زورور کوي. نو دا هغه ویټامین چې زموږ ستاسو بدن لپاره مهم دی، دا ویټامین ډي، دا وظیفې دي. اوس دغه ویټامین ډي زموږ ستاسو په بدن کې په دوو ډولو باندې شته. په څو ډولو باندې شته؟ په دوو ډولو باندې شته. یو ته ویل کېږي ویټامین D2 او بل ته ویل کېږي ویټامین D3. ویټامین D2 هغه ویټامین دی چې په پوستکیو کې شته. دې ته ایرګو کالسیفیرول هم ویل کېږي. دې ویټامین ته څه ویل کېږي؟ ایرګو کالسیفیرول. ایرګو کالسیفیرول. ایرګو په لاتیني ژبه کې پوستکي ته ویل کېږي. یعنې دا هغه ویټامین دی چې هغه په پوستکیو کې پیدا کېږي، د کلسیم لپاره مهم دی او هغه وړي. دا په مشروم یا هم پوستکیو کې دا شته. زموږ او ستاسو د دې ډول ویټامین سره سروکار نشته. موږ په دې باندې بحث نه کوو. دویم ډول ویټامین چې ویټامین D3 ویل کېږي، دې ته موږ او تاسو کولی کالسیفیرول هم وایو. کولی کالسیفیرول دا هغه ویټامین دی چې زموږ او تاسو په بدن کې د لمر د وړانګو په وسیله باندې هم جوړېږي او په انیملز یا په حیواناتو کې هم شته. یعنې ته کولی شې چې په حیواناتو وخورې، لکه مایان دي مثلا، شیدې دي، بحري حیوانات دي، دا ته وخورې هم ویټامین D درکوي. او که چېرې ته لمر ته کښېنې هم دغه ویټامین D تا ته درکول کېږي. اوس پوښتنه دا ده چې دا ویټامین ډي څنګه زموږ بدن کې جوړېږي؟ ګورئ دا ویټامین ډي داسې ساعت دی چې د لمر وړانګې د دې لپاره ډېرې مهمې دي. یعنې کله چې د لمر وړانګې په دې کې بیا فرق د لمر په وړانګو کې دې وړانګې چې کومې دي دا د دې ویټامین لپاره ډېرې مهمې دي. کله چې دغه د لمر وړانګې زموږ او ستاسو پوستکي باندې ولګېږي، دا ګورئ پوستکی دی، پوستکی یا سکن چې دی دا 3 طبقې لري. څو طبقې لري؟ 3 طبقې لري. دغې طبقې ته ویل کېږي اپیډرمس او دې ته ویل کېږي ډرمس او دې ته ویل کېږي هایپوډرمس ورته ویل کېږي. زموږ ستاسو د پوستکي په دغه سربېرنه خوا کې په دې ځای کې دلته یوه ماده پرته ده. دې مادې ته ویل کېږي 7-D-هایدروکولېسټرول. دا یوه ماده ده، کیمیاوي ماده دلته پرته ده. دغه ماده د لمر وړانګې نه دي خوښې. دا څنګه د لمر وړانګې په 7-D-هایدروکولېسټرول باندې ولګېږي؟ دا د شي ځان بدل کړي یو بل شي ته. دغه بل شي چې ځان بدلوي دا به څه شي؟ دغه 7-D-هایدروکولېسټرول ګوره بدل شي په چا باندې؟ په پري ویټامین D3 باندې بدل شي. دغه چې کله په پري ویټامین D3 باندې بدل شي، دغه پري ویټامین D3 بیا دغه نه ده خوښ، تودوخه نه ده خوښ. تودوخې په وړاندې ډېر حساس دی. کله چې د بدن تودوخې دی راسي په دې باندې واوړي انسټیبل دی. دا ګسټي دی بدل شي په یو بل کیمیاوي ماده باندې، هغه ته بیا ویل کېږي ویټامین D3. یعنې هلته پري ویټامین D3 دلته ویټامین D3 سي. دغه ویټامین D3 چې دی دا یې ان اکټیو شکل دی، یعنې غیر فعال شکل دی. ان اکټیو دا معنا چې تر اوسه لا دی کار نه کوي. دې ته موږ تاسو کولی کالسیفیرول هم ویلی شو. کولی کالسیفیرول دغه کولی کالسیفیرول یا هم ویټامین D3 دا تر اوسه لا فعال نه دی. دغه ویټامین D3 قرار چې کله دلته جوړ شي پوستکي کې د لمر وړانګو په وسیله باندې قرار انتقال شي د وینې ورغو ته. د وینې په رګو کې هلته موټر ورته ولاړ دی. څوک ورته ولاړ دی؟ هلته یو موټر ورته ولاړ دی. داسې یو موټر ورته ولاړ دی. د دې موټر نوم دی چې شي ویټامین D باینډینګ پروټین یا DBP ورته ولاړ دی. دغه DBP قرار دغه ویټامین D3 چې کوم دی دا ویټامین D3 دا یوسي له ځانه سره. چیرې یوسي انتقال یې کړي؟ زموږ ستاسو د بدن وینې ته انتقال کړي. د وینې رګونه چیرې انتقال کړي؟ د بدن وینې ته انتقال کړي. هلته چې کله دغه ویټامین D3 راورسېږي، ویټامین D3 چیرې ولاړې ګورئ؟ ینې ته ولاړې. دلته په ینې کې اوس دی بدلېږي په یو بل مرکب باندې. دلته یو انزایم په ینه کې قرار ورته ولاړ دی، تیاره ماده ورته ولاړ دی. دغه انزایم داسې ولاړ دی په یوه لاس کې داسې OH نیولی دی. څوک یې نیولی؟ د OH ګروپ یې نیولی.
او دې خوا دی ولاړ د دې انزایم نوم دی 25 هایدروکسیلیز 25 هایدروکسیلیز انزایم ورته ویل کېږي دا قراره ولاړ سي دغه ویټامین ډي 3 د او ایچ ګروپ داسې سره نصب کړي چې کله دغه د او ایچ ګروپ له همدغه ویټامین ډي 3 سره نصب کړي نو د دې ویټامین ډي 3 نوم به اوس واوړي چې شي ته 25 هایدروکسي ویټامین ډي 3 ته به واوړي ولې دا نوم واخیستی ځکه چې دغه د 25 هایدروکسیلیز انزایم په دې باندې کار وکړي او د او ایچ ګروپ په دې باندې څه وکړي ورنصب کړي کله چې په عینه کې دغه کارونه هم پای ته ورسیږي نور نو دغه 25 هایدروکسي ویټامین ډي 3 څوک 25 هایدروکسي ویټامین ډي 3 چاته راسي پښتورګو ته راسي دلته ګوري په چا کې وو په لیور یا هم په عینه کې وو اوس نو راورسیږي و چاته کډني ته راورسیږي یا هم پښتورګو ته راورسیږي کله چې پښتورګو ته راورسیږي هلته دغه 25 هایدروکسي ویټامین ډي 3 اوس بدلیږي یو بل شکل یعنې تر اوسه لا فعال نه دي سم دغه 25 ویټامین ډي 3 به اوس بدلیږي د یو بل انزایم په وسیله باندې دلته به د دې انزایم نوم دی 1 الفا هایدروکسیلیز هلته په عینه کې کوم انزایم وو 25 هایدروکسیلیز دلته بیا 1 الفا 25 هایدروکسیلیز انزایم دی دا څه کوي دا هم بس پښتورګو کې ولاړ دي قرار د او ایچ ګروپ سره دی دغه د او ایچ ګروپ راواخي و نصب کې په شا باندې همدغه 25 هایدروکسي ویټامین ډي 3 باندې نصب کله چې دغه د او ایچ ګروپ د دله خوا په د باندې نصب سي نو چې کله دغه انزایم په دغه ویټامین باندې کار وکړي اوس به نو د یو بل نوم واخلي دې ته به ویل کېږي 1 یا یو 25 اوس به هایدروکسي نه ورته وایو بلکې چې به ورته وایو ډای هایدروکسي موږ ولې ورته وایو ځکه چې دوه هایدروکسي ګروپ پر اوس باندې نصب شو نو دا بدل سي په ډای هایدروکسي ویټامین ډي 3 باندې دغه ویټامین ته اوس موږ تاسو کوم ویټامین وایو اکټیو اوس دا دی ویټامین ډي جوړه شوه کله چې ویټامین ډي جوړه سي دته موږ تاسو کالسیټرایول هم وایو چې ورته وایو کالسیټرایول دغه ویټامین ډي اوس دا دی جوړه شوه اوس ته کې اول بیا په عینې کې بیا په پښتورګو کې دا ټول خپل کارونه ور باندې اجرا کوي دا نو اوس ولاړ سي د وینې ورکه هلته بیا هغه موټر ورته ولاړ دی کوم موټر ورته ولاړ دی دغه ډي بي پي ورته ولاړ دی دا بیا داسې موټر ورته ولاړ دی دته ویل کېږي ډي بي پي دا قرار ولاړ سي دغه کالسیټرایول لزان سره راواخي یعنی ویټامین ډي 3 فعال شکل دی دا قرار واخي وایي چې وچاته هډوکي ته یوسي دا دی دا هډوکي دي همداسې یا کولمو ته یوسي یعنی انټسټین کولمو ته یوسي او بل اخر یو څه وچاته کډنی ته د فعال شکل بیا هم واروړي کله چې هډوکو ته راسي په هډوکو کې منرالایزیشن زیات کی کله چې منرالایزیشن زیات سي کلسیم او فاسفورس په هډوکو کې ډیر ذخیره سي او هډوکي زورور سي هډوکي زورور کې مرو تاسو او همدارنګه کله چې کولمو ته راسي دلته بیا په کولمو کې د کلسیم او فاسفورس جذب ډیر کی چاته ډیر کی د وینې ورغو ته ډیر کی چې کله د وینې ورغو ته دوی جذب ډیر کوي په وینې کې به کلسیم ډیر سي بیا پښتورګو ته راسي له پښتورګو څخه هم د کلسیم او فاسفورس جذب د وینې ورغو ته ډیر کی چې کله د وینې ورغو ته ډیر کوي اوس به نو دغه د وینې په جریان کې ټول بدن ته واستول سي هډوکو ته همدارنګه دفاعي سیستم په کویکواله کې دماغ ته غاښو ته دا ټول مرو تاسو ته زورور کی نو خلاصه ده چې ویټامین ډي په لمر کې نشته د ویټامین ډي د جوړېدو لپاره لمر مهم دی نو کله چې موږ تاسو ویټامین ډي اخلو یعنی دا معنی چې جوړول باید وایو موږ تاسو باید د غرمې د 10 بجو څخه بیا تر 4 بجو پورې کوم تاسو د بدن هر برخه کاغه مخ دي کلاسونه دي کپشي دي هر ځای بدن ښکار لمر ښکار کوو نو تاسو بدن کې ویټامین ډي جوړیږي خو موږ تاسو باید په ډیره شدید ګرمۍ کې په ډیره زیات وړاندو کې د ډیر وخت لپاره باید تکشین نه نو د 10 څخه تر 10 کې پورې چې ډیر وخت دی سلويش د دوستي کې اضافه باید تکشین نه ځکه دای سمو تاسو د پوستکي سرطان باندې اختصو مزیر وړاندې حالت ستا نو خلاصه دا چې ویټامین ډي په پوستکي کې ستا المر مازی هغه په حال شکل ته بدلي دې کې پښتورګي رول لري نه رول لري د ټول پښتور رول لري او بل اخر ویټامین ډي جوړیږي